بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو تاسو کوربه آصف نواز سالارزی یم. دغه د ناڅاپي لړۍ باندې به بیا یو وار تیر شو. دغه ناڅاپي مشاعره به وکړو. د دغه ناڅاپي مشاعرې چې صدارت زمونږ کوم دی هغه به نجیم صاحب کوي. اعزازي میلمه چې کوم دی هغه به زمونږ صفدر صاحب وي او خاورین صاحب به زمونږ مشر میلمه وي. نو راځو نور خو ټول به قربانۍ لکه نومونه به څه مانه هېرېږي چې نور به ټول را سره قربانه شي. دوه شعرونه به هر سړی خپل وي. د روایتو تر مخه زه به دغه انتخاب دوه شعرونه ویم چې ګیلې مې درنه ډېرې دي خو خولې له نه راځي، اشنا مرور شوې دی کوڅې له نه راځي، او څه خلک یې نه مني خو داسې وخت به راشي چې رونه به د رونو جنازې له نه راځي. نو یو ملګری دې رامخکې کېږي او خپل دوه شعرونه خپل یا انتخاب او دغه دوه شعرونه تاسو ته ډالۍ چې دا خو مین څوک په خواهش شي د چا بې ځایه زړه څوک چاله نه ورکوي او دا خو رضا وي د یو بل په مینه هسې خو خوله څوک چاله نه ورکوي. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. بل کړپو یا په قدرت پروردګاره پښتانه تر کومې به جنګېږي بل د پاره پښتانه او درته جولۍ نیسم د تور قارغه د پاره نور مه وای نه سرکاره پښتانه. واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی. وای ما چې د اشنا چشمان لیدلی دي څه خواږه لفظونه مې لیکلي دي او ستا چې مې نامه ورته اغستې ده ټول ښکلي مې خوانې تښتي. واه وی لیکلي ورته ټوله پښتونخوا زمانه واخله، دنیا کې خو دې څوک نسل د افغان غوندې پیدا کړي او موږ هسې د دې خاورې عظمت نه ستایو جانانه، پنجاب خو د یو د باچا خان غوندې پیدا کړي. ملګري دې رامخکې کېږي. ورته شپکه مشوګیر خبرې نه کوي، زه غږېږم ستا تصویر خبرې نه کوي او راشئ مونږ دواړه په خوله کېږي نیمرمه خفه شوی دی دلګیر خبرې نه کوي. چې سپینو نه نفرت مې پیدا شوی دی ځان له غنم رنګه جینۍ ګورم چې ته دې په تندر باندې ولګي ستا په شان دې تنګه جینۍ ګورم. رښتیا که صفدر صاحب په لور به ورځو. یا رانه تو واخله او یا مال راکړه، یا رانه زړه واخله یا مال راکړه. صفدره مینې ته مې زړه شوی دی، یا رانه خوله واخله او یا راځو به خپل صدر صاحب له صدر صاحب که څه خبرې شریکوئ او بیا شعرونه وایي نو تاسو خو د مشاعرې صدر یې اجازت دی تاسو ته. ډېره مننه تاسو د ملګري دومره ښکلي ملګري راغونډي بس په دې خوشحاله یو. او دوه شعرونه به درته ویم چې زما د سر سودا کوي او خاندي، چې زما د سر سودا کوي او خاندي دا د کم مذهب دلال دی څه د خیال دی او د چا لاس لکه مالوچ د چا پولې دي، د چا لاس لکه مالوچ د چا پولې دي چې د کم رزق حلال دی څه د خیال. ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه.